السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا تاسو درنه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن نوې ویډیو په دې باره کې دی او اوس په فیسبوک کې ډېر رقم تصویران ګرځي چې ډېر خلک د تصویر څه قسم تصویران جوړي، یعنې د انسان د تصویر ځواني هم سپینږیري هم مثلا دغه تصویران ما جوړ کړي. تاسو ته ګورئ دغه اصلي تصویر دی، ما راوړوي دلته راوامړو دی هلته مې راورسېد. تاسو ګورئ دا ډیزاین ته مې راوړوي یا دغه تصویر دی، تاسو دا تصویر دی دا ځوان کوي، دا بل ته ګور دا مې سپینږیری ته دی، دا مې اولډ ځینې جوړ کړي مثلا سپینږیری. اوس تاسو هم کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره تصویران واړوئ. اوس دا یو تصویر پاتې، دغه تصویر ته ګوره زه درته اړوم بل ډیزاین ته. دا څو قسم تصویران چې مې جوړ کړي وو، اوس دغه قسم تصویر موږ هم اړولی څه بل قسم ته. نو ګران محترم دوستان، تاسو دا ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چیرته زموږ نوې ویډیو خوښه سوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ګران محترم دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو د پلی سټور ته کله چې پلی سټور ته ولاړو، دلته سرچینګ په ځای کې به فیس اپ به سرچ کړو. دغه اپلیکیشن تاسو ته ګران سنوي دغه اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن لینک هم زه تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم چې له ډېر وسایل ورسره دغه اپلیکیشن لاسته راوړي. کله چې دغه اپلیکیشن مو را ډاونلوډ خپل موبایل کې مو انسټال کړئ او اوس موږ تاسو راځو دغه اپلیکیشن راخلاصو. تاسو ته ګورئ پر دغه اپلیکیشن باندې تاسو کلیک کوئ. ګران سنو کله چې پر اپلیکیشن مو کلیک کړئ دلته زموږ تاسو تصویران هم دغسې معلوموي، دلته هم تصویر اخیستی سوی که نه پر دغه ګالري باندې به تاسو کلیک کوئ هم موږ ته دغه صفحه راخلاصوي. مثلا زه دغه تصویر جوړول غواړم، پر دغه تصویر باندې به زه کلیک کوم. ګران سنو کله چې مو کلیک کړئ موږ تاسو دا صفحه راخلاصېږي. کله چې صفحه راخلاص وه دلته دا د تصویرانو ډیزاینونه دي. په دې ځای کې تاسو ته ګورئ دلته دا ډیزاینونه تاسو ورکولی، دا ټول ډیزاینونه دي. دلته ګالري کې نور قسمه ورسره راویستلی شي. اوس موږ غواړو تصویر پیس چینج کړو، مخې چینج کړو. دلته راشئ تاسو پر دغه صفحه باندې په دغه AGE پر دغه اپشن تاسو کلیک کوئ. پر دغه AGE دغه زموږ تاسو اپشن دغه چکمار دی، پر دا باندې کلیک کړئ. دغه تصویران علامې دي، بس په داسې قسم تاسو اړولی شئ. مثلا دغه اول ځانه خپل حالت دی، پر دا دوم باندې به کلیک کوئ. تاسو ته ګورئ ځوان ځینې جوړي، ځوان تاسو کوچنی هلک ځینې جوړ شوی. پر دا درېیم باندې به کلیک کوئ. ګران سنو دا اوس بل ډیزاین ته اوړي، بل ډیزاین ته واوښتئ. بس تاسو په دغه اندازه سره په دغه آسان طریقه سره تاسو کولی شئ د تصویر په څو رقم واړوئ. مثلا دا اوس ګوره پر دې باندې کلیک کوم، دا سپینږیری ځینې جوړوم. تاسو ته ګورئ هلته ژیره شی مې اوس راځي خو په دغه شکل کې دی. نو دا بل ته کلیک کوئ، دا بېله ژیره راځي، دا اخري اولډ شو، دا بیا بغیر ژیرې دی خو دا چې دا سپینږیری. تاسو ته ګورئ دا قسم تصویران دي. بیا تاسو صرف پر دغه سیو باندې به کلیک کوئ، دا تصویر خپله ثبتېږي ستاسو په موبایل کې، د موبایل په ګالري کې ثبتېږي. بس دغه تصویران نن سبا چې خلک جوړي هغه په دغه ډیزاین سره یې جوړوي. نو ګران محترم دوستان، دا موږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چیرته زموږ نوې ویډیو خوښه سوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. والسلام.